الله الرحمن الرحیم د لسم ټولګي د ریاضي مضمون شلم درس په نننۍ ویډیو کې درته تشریح کوم. د تیر درس په ادامه د پولینومونو ضرب مو شروع کړی و. د مونوم ضرب په مونوم کې مو وویل، مثالونه مو حل کړل. اوس راځو دوهم بخش ته چې د مونوم ضرب په پولینوم کې دی. مونوم یو حده الجبري افاده یا یو حده پولینوم ته وایي او پولینوم څو حده الجبري افادې ته وایي. نو راځو وګورئ، دویم مثال دی د ضرب لاندې حاصل لاسته راوړئ. متوجه شئ لومړی پوښتنه ده اکس مربع اکس مکعب چې دا یو مونوم دی او بل په قوس کې دی اکس منفي اکس مربع وای په توندې 4 دا یو پولینوم دی. نو دا ضربوو، څنګه یې ضربوو وګورئ. دغه اکس مکعب د دې قوس په دې ټولو عناصرو کې ضربوو. یو یې په اکس کې ضربوو، بیا یې په اکس مربع وای کې ضربوو، او همداسې نور عناصر هم کې وي 3 4 5 خواته نور، نو په هغو کې هم همدغه رقم ضربوو. وګورئ اکس مکعب ضرب د اکس کېږي اکس په توندې 4. اکس مکعب ضرب د اکس مربع وای په توندې 4 کوو، خو لومړی باید علامې ضرب شي. علامه که وګورئ د اکس مکعب علامه ده مثبت او دلته علامه ده په داخل د قوس کې منفي، نو مثبت ضرب د منفي کېږي منفي. اوس اکس مکعب ضرب د اکس مربع وای په توندې 4، نو اکس مکعب تنها په اکس مربع کې ضربېږي، وای په توندې 4 خپله لیکل کېږي. نو اکس مکعب چې ضرب د اکس مربع شي، د قاعدو نه یوه قاعده نیسو چې توانونه جمع کوو، 3 جمع 2 15 اکس په توندې 15 شو. نو اکس په توندې 15 وای په توندې 4 وای په توندې 4 مو خپله ولیکلو، ځکه چې اکس مکعب دغه بسته یو حد حسابېږي. اکس مکعب چې کې ضرب کړو، اکس مکعب تنها د اکس مربع سره ضربېږي، وای په توندې 4 خپله لیکل کېږي، نو دا یې حاصل شو. دوهم مثال ته ګورئ، منفي 3 بي چې یو مونوم دی ضربېږي په 15 بي په توندې 4 منفي 8 بي مثبت 12 چې یو پولینوم دی. بیا هم په هماغه شکل باندې دغه منفي 3 بي لومړی په 15 بي په توندې 4 کې ضربوو، بیا یې په 8 بي کې ضربوو او بیا یې په 12 کې ضربوو. ښه، منفي 3 بي ضرب دی بي په توندې بي 15 بي په توندې 4 لومړی علامې ضربېږي، منفي ضرب د مثبت د 15 بي په توندې 4 علامه مثبت ده، منفي ضرب د مثبت کېږي منفي 3 بیا ضربونه ضربوو، 3 ضرب د 15 کېږي 15 او اوس متحولین ضربوو، بي په توندې 1 ضرب د بي په توندې 4 کېږي بي په توندې 15 منفي 15 بي په توندې 15 یې ځواب شو. اوس راځو د بل حد ضربوو. لومړی علامې، منفي ضرب د منفي کېږي مثبت، 3 ضرب د 8 کېږي 24 او بي ضرب د بي کېږي بي مربع مثبت 24 بي مربع شو. اوس راځو دغه منفي 3 بي ضربوو په 12 کې، نو لومړی علامې ضربېږي، منفي ضرب د مثبت کېږي منفي 3 ضرب د 12 16 او بي دلته شته ده خو د 12 سره بي نشته، نو بي خپله لیکل کېږي، یعنی منفي 3 بي ضرب د مثبت 12 کېږي منفي 16 بي، نو دغه یې حاصل. کله مو چې دغه مونوم منفي 3 بي په دغه پولینوم کې ضرب کړ، نو حاصل یې دغه منفي 15 بي په توندې 15 مثبت 24 بي مربع منفي 16 بي شو. دریمه پوښتنه ګورئ، منفي 4 اس مربع ټي مربع مونوم دی، په دغه پولینوم کې ضربوو، بیا هم په هماغه شکل باندې ضربېږي. دا مونوم د قوس په ټولو عناصرو په ټولو حدو کې ضربوو. اول علامې ضربېږي، منفي ضرب د مثبت د 15 علامه مثبت ده،
منفي ضرب د مثبت کیږي منفي. 4 ضرب د 5 کیږي 20. اس مربع ضرب د اس مربع کیږي اس په توندې 4. ټي مربع ضرب د ټي کیږي ټي په توندې 3. نو چې منفي 4 اس مربع ټي مربع مو ضرب کړ په 15 اس مربع ټي کې، ځواب شو منفي 20 اس په توندې 4 ټي مکعب. اوس راځم دغه منفي 4 اس مربع ټي مربع ضربو په دوهم حد کې چې مثبت 6 اس ټي دی. لومړی علامې ضربیږي، منفي ضرب د مثبت کیږي منفي. 4 ضرب د 6 24. اس مربع ضرب د اس کیږي اس مکعب او ټي مربع ضرب د ټي کیږي ټي مکعب. نو ځواب شو منفي 24 اس مکعب ټي مکعب. دا حد مو چې ضرب کړ په دوهم حد کې مو چې ضرب کړ دغه منوم. اوس راځو په دریم حد کې ضربو. لومړی علامې منفي ضرب د منفي کیږي مثبت. دا مو مخکې ویلي وو د علامو ضرب چې هم علامه چې وي ضرب شي نو هغه نتیجه یې مثبت ده. وینې مثبت ضرب د مثبت مثبت کیږي، منفي ضرب د منفي مثبت کیږي. هم علامه چې وي دواړه علامې چې یو شی وي ضرب شوي نتیجه یې مثبت ده. او که مختلفه وي مثلا مثبت ضرب د منفي کیږي منفي، یا منفي ضرب د مثبت بیا هم منفي. نو دلته هم منفي ضرب د منفي کیږي مثبت. 4 ضرب د 2 8. اس مربع ضرب د اس مربع کیږي اس په توندې 4. اس مربع چې ضرب د اس مربع کو د قاعدو نه یوه قاعده توانونه جمع 2 جمع 2 4 اس په توندې 4. او ټي مربع ضرب د ټي مربع کیږي ټي په توندې 4. نو تر دې زمو د مونوم ضرب په پولینوم کې زده کړ چې دغه مونوم د پولینوم په ټولو حدونو کې جدا جدا ضربو، نتیجه یې په لاس راځي. دغه بل پوښتنې ته متوجه شئ. دلته هم یو مونوم را کړی دی 2 ام مربع ان مکعب ضرب د 1 منفي 4 ام ان په توندې 4. وګورئ دلته یو واحده الجبري افاده ضرب د 2 واحده الجبري افاده. څرنګه ضربو؟ بیا هم په همغه طریقه مونوم راخلو د پولینوم په هر حد کې ضربو. د دې دوه علامه مثبت ده، د یوه علامه هم مثبت ده. مثبت ضرب د مثبت مثبت کیږي چې لیکل ضرور نه دي، نو دلته د 2 سره لیکل هم نه ده. ښه، او ام 2 ضرب د 1 کیږي 2. ام مربع ان مربع خپله ام مربع ان مکعب خپله لیکل کیږي. او اوس راځو د لومړی حد مو کې ضرب په لومړي حد کې مو ضرب کړو چې 1 دی. مونږ قاعده لرو په ریاضي کې وي هر عدد چې په یوه کې ضرب کړل شي بیرته هماغه دی. 2 ام مربع ان مکعب مو په یوه کې ضرب کړ بیرته 2 ام مربع ان مکعب. اوس راځو په دوهم حد کې ضربو. 2 ام مربع ان مکعب ضرب د 4 ام ان په توندې 4. لومړی علامې ضربو. د 2 علامه مثبت ده، مثبت ضرب د منفي کیږي منفي. 2 ضرب د 4 کیږي 8. ام مربع ضرب د ام په توندې 1 کیږي ام په توندې 3. او ان مکعب ضرب د ان په توندې 4 کیږي ان په توندې 1. فعالیت ته متوجه شئ. وي د هغه مکعب حجم پیدا کړئ چې اوږدوالی 2x دی، سور یې x دی او لوړوالی یې x جمع 2 دی. موږ د مکعب د حجم پیدا کول مخکې زده کړي وو چې سور یې ضربوو د لوړوالي سره او ضربوي د اوږدوالي سره. اوږدوالی سور او لوړوالی د مکعب څه ضربوو نو څه یې په لاس راځي؟ حجم یې په لاس راځي. او مکعب هم تاسو پیژنئ چې یو هندسي شکل دی، په داسې شکل ته قطی غوندې شکل لري. صحیح ده؟ مکعب یعنی قطی د یوه قطي په شان شکل لري. صحیح شو؟ د یوه قطي په شان شکل لري، هندسي شکل دی.
دې ته مکعب وایي. دا مکعب لوړوالی لري، سور لري او اوږدوالی لري. نو اوږدوالی ضرب د سور ضرب د لوړوالی چې کوم حجم یې په لاس راځي. نو موږ ته یې لوړوالی هم راکړی، سور یې هم راکړی او لوړوالی هم راکړی. دا درې به سره ضرب کړو، د مکعب حجم به په لاس راشي. نو لیکو چې x جمع 2 چې دی لوړوالی دی ضرب دی سوري دی x او اوږدوالی دی 2x. دا درې سره ضربوو چې په حقیقت کې دا دواړه مونومونه شول او دا درېیم یې یو پولینوم یا دوه حده الجبري افاده ده. ښه، اوس راځو څنګه یې ضربوو. په ضرب کې اتحادي خاصیت موږ لرو. لومړی دوه حدونه ضربوو، بیا د درېیم څخه ضربوو. یا کولی شو چې په یو وارې هم ضرب کړو. ګورئ 2x ضرب د x کېږي 2x مربع او 2x مربع چې شو جدا جدا به ضرب کړو چې تاسو پې پوه شئ. x جمع 2 خپله لیکم، دا بیرته د سره ولیکو چې صحیح پې پوه شئ. وګورئ اوږدوالی یې ضرب د سور ضرب د لوړوالي اوږدوالی. ښه، اوس وګورئ x جمع 2 خپله لیکم. لومړی دغه دوه ضربومه. 2x ضرب د x مربع x ضرب د 2x کېږي 2x مربع. دا هم اوس د ده څه د ضرب په حالت کې دی 2x مربع. نتیجه یې پاس لیکم، ورته وګورئ. اوس دا دواړه ضربم څنګه مونوم ضرب په پولینوم کې دی حقیقت کې که متوجه شئ ورته. نو لومړی څه کوم، لومړی علامې ضربوو. وګورئ د 2x مربع علامه ده مثبت، د x علامه هم ده مثبت. نو اوس راځو د x ضریب چې دی یو دی، x ضریب څو دی یو دی، توان یې هم یو دی. او د x مربع ضریب څو دی 2. 2 ضرب د یو کېږي 2. x مربع ضرب د x کېږي x مکعب مثبت 2 x مکعب شو. اوس همدغه 2x مربع راخلو په دوهم حد کې ضربوو چې 2 دي. اول علامې ضربېږي، مثبت ضرب د مثبت مثبت کېږي. 2 ضرب د 2 4 او x مربع هم خپله لیکو. نو دغه مکعب چې موږ ته یې لوړوالی راکړل شوی و او اوږدوالی راکړل شوی و او سور یې راکړل شوی و، د دې حجم مو پیدا کړ 2x مکعب جمع 4x مربع یې حجم دی. اوس راځو درېیم حالت ته. د پولینومونو په ضرب کې درېیم حالت دی د پولینوم ضرب په پولینوم کې. لومړی حالت و د مونوم ضرب په مونوم کې، دوهم حالت و د مونوم ضرب په پولینوم کې او درېیم حالت دی د پولینوم ضرب په پولینوم کې. یعنې چې له یوه حد څخه زیات وي. وګورئ دا دوه حده ده، دا هم دوه حده ده. دا دوه پولینومونه یې راکړي دي، دا څخه لیکئ یو په بل کې ضرب کوي. وګورئ چې څنګه یې ضربوو. په دې شکل یې ضربوو چې د لومړي پولینوم لومړی حد رااخلو، د دوهم پولینوم په لومړي حد کې ضربوو، بیا یې په دوهم حد کې ضربوو. بیا د لومړي پولینوم دوهم حد رااخلو، د دوهم پولینوم په لومړي حد کې ضربوو، بیا یې په دوهم حد کې ضربوو په داسې شکل ته. نو راځو اوس x ضرب دی x کېږي x مربع x. ښه، دلته اوس د x علامه مثبت ده او د 5 علامه هم چې ده منفي ده. نو اول علامې ضربېږي، منفي ضرب د مثبت کېږي منفي. وګورئ دغه x علامه مثبت ده او د 5 علامه منفي ده. مثبت ضرب د منفي کېږي منفي او x ضرب د 5 5x منفي 5x. اوس راځو دغه 4 دوهم حد یو په لومړي کې ضربوو، په x کې ضربوو، بیا یې په 5 کې ضربوو. صحیح ده؟ وګورئ منفي علامه منفي ده او د 2x علامه مثبت ده. منفي ضرب د مثبت کېږي منفي دغه ده او 4 ضرب د x کېږي 4x. اوس راځو په دوهم حد کې ضربوو. منفي ضرب د منفي کېږي مثبت، 4 ضرب د 5 کېږي 20. نو دا لومړی حد مو راواخیست، د دوهم پولینوم په لومړي حد کې مو ضرب کړو، بیا مو په دوهم حد کې ضرب کړو. بیا مو دغه دوهم حد راواخیست، په لومړي حد کې مو ضرب کړ، په دوهم حد کې مو ضرب کړ. نتیجه مو یې
ولیکله د یو بل پولینوم په شکل. دغه نتیجه هم چې په لاس راغله دا هم یو پولینوم دی. ښه اوس په دو پولینوم کې مشابه حدونه سره جمع یا تفریق کوو. ورته وګورئ x مربع دلته لرو بل x مربع نه لرو، نو x مربع خپله لیکم منفي 15x منفي 4x مشابه دي. مشابه دي علامې هم یو شان دي د دواړو منفي، هم علامه حدونه چې وي مشابه وي هغه جمع کیږي. که د دواړو علامه مثبت وي یا د دواړو علامه منفي وي هغه جمع کیږي. د علامو څخه یو علامه لیکل کیږي او حدونه سره جمع کوو. 15x جمع 4x کیږي 9x او مثبت شل هم خپله لیکو. نو چې ساده مو کړم دغه دوه مشابه حدونه هم سره جمع کړل، نتیجه په لاس راغله د پولینوم حاصل ضرب x مربع منفي 9x جمع شل. د بل مثال ته متوجه شئ، دلته هم موږ ته درې دانې پولینومونه راکړل شوي وي دا ضرب کوي. ښه په دغه پاس پولینوم کې په د پاس مثال کې یوه بله طریقه هم ښودلې، داسې جدولي طریقه. په دې جدولي طریقې کې څه کوو، داسې یو جدول رسموو. په دې جدول کې بیا د لومړي پولینوم لومړی حد په دې خانه کې لیکو x، دوهم حد چې منفي 4 دی په دې خانه کې لیکو. دوهم پولینوم رااخلو په دې طرف کې لیکو، لومړی دلته لیکو دوهم دلته. ښه دوهم دی x، دا د x رااخلو دلته لیکو او منفي 15 دلته لیکو. اوس څه کوو، اوس یې څه غلې ضربوو، دغه x یورې د دې x څه ضربېږي x ضرب د x مربع، بیا دا x د 4 څه ضربوو x ضرب د منفي 4 منفي 4x. اوس دا 15 رااخلو ضربوو یې په x کې بیا په منفي 4 کې، منفي 15 په x کې منفي 15x او منفي 15 په منفي 4 کې مثبت شل. صحیح شو. داسې یوه جدولي طریقه هم شته ده. دویم جز ته وګورئ د بي جز، په دې کې هم درې پولینومونه راکړل شوي وي دا ضرب کوي. څنګه یې ضربوو، طریقه اسانه دا ده چې لومړی دا دوه پولینومونه ضرب کړئ بیا د دریم پولینوم څخه ضرب کړو. نو دا دوه پولینومونه چې ضرب کړو څنګه یې ضربولی شو، تاسو ښه متوجه اوسئ. لومړی دغه دوه پولینومونه ضربم بیا د دریم پولینوم څخه ضربم. ښه نو راځم څنګه یې ضربوم، a ضرب د a کیږي a مربع. علامه لیکل یې ضرور نه دي ځکه دواړه علامه مثبت ته مثبت ضرب د مثبت مثبت کیږي. ښه د لومړي حد علامه لیکل که مثبت وي ضرور نه ده. اوس راځو a ضرب د b، a ضرب د b ab علامه مثبت. ښه اوس راځو b ضربوو، b ضرب د a کیږي ab مثبت ab او علامه هم مثبت راځي، مثبت ضرب د مثبت مثبت. b ضرب د b کیږي b مربع. نو تر دې ځایه نتیجه په لاس راغله چې a مربع جمع a مربع جمع eb جمع eb جمع b مربع، چې دا په حقیقت کې موږ داسې لیکای شو چې دغه مشابه حدونه یې سره جمع کړو. صحیح ده. دغه حد په خپله لیکم a جمع b، فقط دغه دوه مو سره ضرب کړل. ښه نو دلته لیکم چې a مربع دغه دوه حدونه سره جمع کیږي، علامې یې یو شانته دي، ab جمع eb کیږي مثبت 2ab جمع b مربع او دغه قوس خپله لیکم a جمع b. اوس بیا کې ضربوو، دوه قوسه مو لومړي ضرب کړل، اوس په دریم کې ضربوو. a ورته وګورئ ښه متوجه شئ، a ضرب د a مربع ضرب د a مکعب، a مربع ضرب د b کیږي a مربع b علامه هم مثبت a مربع b. د علامو ضربول هم نور زده کړل. ښه نو اوس راځو دا علامه مثبت ته، د دې هم مثبت ته، مثبت مثبت کې مثبت کیږي. دوهم حد اوس راځو ضربوو، 2ab ضرب د e کوو بیا ضرب د b کوو، 2ab ضرب د a 2a مربع b او 2ab ضرب د b 2ab مربع. اوس راځو دریم حد ضربوو، b مربع ضرب د a
بیا بی مربع ضرب د بی، بی مربع ضرب د ای بی مربع. نور به دلته ولیکو باقي بی مربع ضرب د بی مثبت بی مکعب. ښه نو تر دې ځایه مو حل کړل. اوس مشابه حدونه سره جمع یا تفریق کوو، آخري نتیجه په لاس راځي. وګورئ ای مکعب خپله لیکم، بل مشابه حد نشته ورسره چې مکعب ولري. ښه مثبت دا وګورئ ای مربع ده، ای مربع بی، دلته هم ای مربع بی لرو او بل چېرته ای مربع بی نشته. نو مثبت علامې دواړه مثبت دي، جمع کېږي. یو ای مربع بی جمع دوه ای مربع بی کېږي 3 ای مربع بی، علامه مثبت. 2 ای بی مربع جمع یو ای بی مربع کېږي 3 ای بی مربع، او په آخر کې بی مکعب پاتې شو چې مثبت بی مکعب هم همدلته لیکلی شو، مثبت بی مکعب. نو نتیجه په لاس راغله. په هغه طریقه تاسو وپوهېدئ، که څه هم دلته ځای تنګ و، صحیح تشریح نه شو، خو بیا هم په طریقه تاسو پوه شوئ چې که چیرې 3 پولینومونه وي او 2 ضرب کوي، بیا د 3 څه ضرب کړو، او د پولینومونو په ضرب هم پوه شوئ چې څنګه کولی شو 2 یا له 2 څخه زیات پولینومونه ضرب کړو. وګورئ دلته هم مکعب شکل لوستلی دی، لوړوالی یې سور یې دغه سور دی او دا اوږدوالی. نو حجم یا وی د ولیم څخه اخیستل شوي، ولیم انګلیسي کلمه ده، د حجم په معنا دی، د وی ته اخیستل شوي. نو وی معنا حجم، حجم مساوي کېږي ای بی کل مکعب، یعنې اوږدوالی ضرب د سوري ضرب د لوړوالی کوو، هغه حجم یې په لاس. ښه دلته وګورئ په سی جز کې یوه بله پوښتنه راکړې ده. وی که چیرې د پی ایکس پولینوم مساوي کېږي ایکس مکعب جمع 2 ایکس او د کیو ایکس مساوي کېږي 2 ایکس مربع منفي ایکس جمع 1، تاسو څه وکئ؟ پی ایکس ضرب د کیو ایکس کوئ، یعنې دا دوه پولینومونه سره ضرب کوئ. نو دا څنګه ضربوو؟ هماغسې چې مخکې مو طریقه زده کړه. وګورئ دلته ښودلي درته دا لومړی جز راخلو، د دوهم پولینوم په ټولو حدو کې ضربوو. بیا څه کوو؟ بیا دغه دوهم جز راخلو 2 ایکس په ټولو حدو کې ضربوو. نتیجه چې په لاس راځي دلته نتیجه ده چې تاسو کولی شئ خپله یې وګورئ. انشاءالله کوم مشکل نشته کې، او که چیرې کوم مشکل هم وه تاسو یې له ما سره شریکولی شئ. نو د نن لپاره همدومره بس دی. هیله ده چې ګټور تمام شي. که چیرې فکر کوئ چې درسونه ګټور دي، له خپلو ملګرو سره شریک کړئ. زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او کوشش وکړئ یو څه اندازه ویډیو په آنلاین ډول وګورئ، تر څو موږ وکولی شو د یوټیوب حمایت ترلاسه کړو او دا درسونه په لا ښه توګه تاسو ته وړاندې کړو. دا درسونه زه تاسو ته په ډېر ابتدایي ډول آماده کوم، که چیرې صحیح مایک نشته، صحیح سکرین چې په هغه باندې زه کار وکړی شم، نو امکانات ډېر ابتدایي امکانات دي. هیله ده چې دغه درسونه ګټور درته تمام شي. نو که چیرې کومه پوښتنه وي د واټساپ شمیره یې تاسو له ما سره شریکولی شئ. زه به انشاءالله په مناسب وخت کې ځواب درکوم. تر بل درسه پورې مو په الله جل جلاله سپارم.